د خپل سینه د حسد نه د کینې نه او د بغض نه د دې نه څه کا پاکه کا ژوند به دې ښایسته وي ډېر مطمئن ژوند به دي په ارام به په سکون به لکه د حسدګر او د کینهګر او د دشمنیانې چې کوي او د بغض والا د دې غریبانانو چې کینې د کوي وسو چې هغه دسي هغه دسي هغه کټ هغه بر هغه لار هغه دسي هغه دسي چې د هر څه لر کړو ژوند به دې خوشحالي شي د خوشحالي ژوند به دي هېڅ پروا به دې په چا نه که چا د پسې خبرې وکړي هم ډېره خپل خو یې راښکاره که څوک دې غیبت کړي که څوک دې سره دشمني کوي ته په ښایسته طریقې سره جواب ورکړه ته خپل زړه صفا ساته الله به درله ژوند ښایسته درکړي او اخرنۍ خبره به دا ذکر کړو ما خو چې دا اوږده موضوع ده یو څه ما په اوله کې هسې دا یو څو خبرې اخرنۍ خبره هغه ده او ډېره اهمه که د خوشحالو ژوند غواړي او ښایسته ژوند غواړي نو په دنیا کې د ځان نه بره ته به نه ګوري د ځان نه کته ته ګوره او په دین کې به د ځان نه بره ته ګوري د ځان نه کته ته به نه ګوري موږ خبره ورته کړې ده چې ته دینداري نه نو د هغه پلاني نه خو ښه به که ده هغه دوه لمونځونه کوي د ورځې زه بیا هم درې کوم اوس وګوره دی د ځان نه کمزوري ته ګوري په دین کې نه نه پکار دا وه چې تا ځان نه بره ته کتلی زه خو لمونځ کوم بیانې ورسره قرآن هم یادوي هغه درسونه هم کوي هغه ذکر وکړه هغه روجې نیسي هغه تهجد کوي ته هغه ته ګوره موږ په دنیا کې بره ته ګورو موټر ورسره شتي ښه مزېدار خو د لینډ کروزر ورته ګوري او دلته د خولې نه یې لاړې ساسي چې کله به زه دا ګاډی را پیدا کړو ښه مزېدار کور د ګزارۍ روانه څلور پنځه کمرې خو دې هغه پلاني ته ګوري هغه 18 کمرې جوړ کړی دا ژوند ګوره په ارام نه تېرېږي د ځان نه لاندې ته وګوره په دنیا کې ژوند به دې ښایسته ته دا وایې چې ما سره موټر نشته ته دا وایې چې ما سره سکوټر نشته که نه وګوره هغه کسانو ته چې خپې ورسره نشته ته دا وایې چې زما کور وړوکی دی ته وګوره هغه کسانو ته چې په فوټپات باندې اوسېږي ته دا وایې زما په سر درد دی او زما معده خرابه ده وګوره هغو ته والعیاذ بالله چې هغه د کینسر بیماران دي د هغوی ګردې خرابې دي بل ورځ مې یو مریض ولیدو په نیټ کې چې پته نشته زما د ذهن نه وسوځي خو چې 11 کیلو که 12 کیلو صرف د هغه ګرده وه او ګردې ګټې شوې وې خېټه داسې راغلې داسې بیا ډاکټران وایي چې د ګردې به دې وباسو نو دې نه بغیر به ژوند تېروي چې څو پورې ژوند ځکه چې دې ته لا سم مړ کېږي دا خېټه دومره ګټه شوې وه یعنې دا وړه ګردې چې کله کیلو ته ورسي ته سوچ وکړه چې بیا یو څو کیلو شي او یو